اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، د ټولو نه مخکې خو زما پیج فالو کوئ او ویډیو شیر کوئ مخې ته چې دا وچلېږي او چې د کوم چا په باره کې زه څه ویل غواړم چې هغوی ته وچلېږي، چې هغوی ته ورسي او په دې خبره باندې اکشن واخلي او په دې خبره باندې کار شروع کړي. نو راځئ زه چې کوم څه ویل غواړم هغه د MNA صاحب ثبوت الله صاحب او د MPS ثناء الله صاحب په باره کې دي چې تاسو ته پته ده چې زمونږ GHSS نهاک چې کومه دی سیکنډري سکول په دې نه د ساینس برانچ ختم شوی دی. د څه د وجې نه ختم شوی دی چې استادان پکې نشته. نو زه د MNA او MPA صاحب په خدمت کې دا درخواست کوم، دا اپیل کوم چې تاسو مهرباني وکړئ او دلته چې کوم د استادانو دا کمی دی نو دا پوره کړئ. ولې چې دلته دا غریبه علاقه ده، د دې ځای نه نو څوک نه تیمارګرې ته تللی شي او نه واړۍ ته تللی شي، نه سوات ته تللی شي، نه بل ځای ته تللی شي. او تاسو چې کومه دی نو د دې سکول دا کمی پوره کړئ. دلته ښه قابل هلکان شته، ښه قابل سټوډنټ دلته شته په نسبت د واړۍ نه، د دیر نه، د بل ځای نه. دا علاقه چې کومه پاتې ده نو د سهولیاتو د وجې نه پاتې ده، دلته سهولیات نشته. هر څوک دا غواړي چې زه د یو غټ سړی جوړ شم، زه د یو خپل مستقبل روښانه کړم، خو د څه د وجې نه چې د غربت د وجې نه د میټرکه پورې چې کوم دی دلته دوی خپل تعلیم وکړي، خو د میټرک نه په اخوا چې دوی خپل تعلیم کوي نو د غربت د وجې نه دوی نه پاتې کېږي. نو اوس چې د ساینس برانچ هم ختم شو نو دا خو نور هم غربت لکه سیوا شو، نو بس نور هم قصه خرابه ده. تاسو مهرباني وکړئ او د ما دا ویډیو وچلوئ مخې ته چې دا MNA صاحب او MPS صاحب ته ورسي او هغوی په اکشن واخلي چې یاره دا خبره رښتیا ده چې دلته چې کوم دی هلکان غواړي چې موږ دې کامیاب شو، خو د سهولیاتو د وجې نه د هغوی نه خپل تعلیم پاتې شي او هغه چې کوم دی نو ترقۍ ته ونه رسي. نو د نهاک سکول چې کومه دی په دې کې ډېر ښه هلکان شته، ډېر ښه ټیلنټس پکې شته، خو د سهولیاتو د وجې نه دلته چې کوم دی نو دوی دا خپل تعلیم نه محرومه پاتې شي. نو MNA صاحب ته زه دا درخواست کوم چې تاسو راشئ د نهاک سکول ویزټ وکړئ او دلته چې کوم دی د استادانو کمی پوره کړئ چې دلته زموږ هلکان هم ښه تعلیم وکړي، ښه تعلیم حاصل کړي او ځان ترقۍ ته ورسوي. والسلام.